أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دلته بخونکي فاخر فنما نن بیا غواړم چې څنګه کولی شو ډي وي لټرۍ لپاره ثبت نام وکړو خو ثبت نام وشي کنفرمیشن کوډ یا د نه هیر شوی وي یا کنفرمیشن کوډ خولي نه نو څنګه کنفرمیشن کوډ تر پیدا کولی شي زه راځم سرچ باکس هغې نه وروسته بیا راځم هغه ډي وي لټرۍ ورته لیکم اوس دا ډي وي لټرۍ سرچ کوم اوس هغې نه وروسته بېرته راځم الکترونیک ډیورسټي ویزا پروګرام نه کلیک کوم بیا نه ورسره راځم چیک سټیټس باندې کلیک کوم هغې نه وروسته په کنټینیو باندې کلیک کوم اوس بیا راځم فرګاټ کنفرمیشن نمبر په دې باندې کلیک کوم اوس چې تو په کوم کول کې فایل اعلان شوي دي لکه 2026 کول کې به د ډي وي لټرۍ نتیجې اعلان شوي دي اوس هغه کول په خپله اخیستی 2026 کول اوس راځم هغه معلومات راخلم چې کوم کې ما ثبت نام کړی و هغې فورمې څخه معلومات راخلم دلته یې لیکم راځم چې کړی و فورمه مې په ورډ فایل کې ساتلې وه هغې نه یو انټرنیټ په نوم نیم دی هغه به راخلي بل کنفرمیشن نمبر خو تاسو پیدا کوي که هیر و پیدا کولی شئ که مثال داسې چې بعض وخت کې کنفرمیشن کوډ وي خو خولي نه نو ته یې بیا ته پیدا کولی شئ چې اوس کومه طریقه باندې روان یم درېیم year of birth مثل د زیږېدنې نیټه ورته ولیکم زه راځم زه د هغه ډیټا ما تایید ده که نه د جنوري ته راځم زه بېرته راځم هغه فورمې ته راځم په دې کې د لاست نیم کې ورته لیکم چې ما کوم تخلص دی ورته لیکم فرسټ نیم کې چې کوم نوم دی کړی هغه نوم ورته لیکلی شي اوس راځم میډل نیم کې که میډل نیم چېرته لرئ ورته لیکلی شي که نه یې لرئ چېرته فورما کې دې کوم ثبت نام دی کړی و هغه فورما کې دې میډل نیم نه وي ورکړی نو مې دا چیک ورته ولګوه میډل مارک کړه هغې نه وروسته به ورشي درېیم نمبر کې ډیټ اف برث د زیږېدنې نیټه که د تذکرې نه وي که د پاسپورټونه وي نو هغه نیټه چې ته په دې فورما کې رسېدلې وي نو هغه نیټه به دلته ولیکئ مثال اوله کې میاشت ده دویم کې ورځ ده درېیم کې کال دی هغې نه وروسته په څلورم نمبر کې به هغه ایمیل به ورکړي چې کوم ایمیل ته مخکې ثبت نام کړی و که نه هغه ایمیل به همدلته په څلورم نمبر کې ولیکئ پنځم نمبر کې اټنټیکیشن کوډ دی که نه دا کوډ به همدلته ورته ولیکئ که چېرې دا کوډ ګرون و نشو طریقې دی د سرچ بټن باندې دا کلیک وکړه بل نوی کوډ درکوي خو زه دغه کوډ ورته لیکم H50 HCK اوس راځم سبمیټ باندې کلیک سبمیټ نه وروسته ته کنفرمیشن نمبر پیدا کړي هغې نه وروسته راځم په څلورم نمبر کې بیا اټنټیکیشن کوډ ورته ولیکئ چې په دې ډول سره دا مثال فګرون و روبشي د سرچ بټن په کلیک وکړئ څه به نوی کوډ راشي کوډ ورته لیکم RUVW9 اوس سبمیټ باندې کلیک کوم دا وه د هغې کنفرمیشن کوډ د پیدا کېدلو طریقه